والدین یې دغه ویډیو در پای وګورئ. خپلو بچیانو ته خپلو اولادونو ته مو په شخصي پرمختګ په اړه زمینه سازي وکړئ. دوی ته داسې پروګرامونه راواړوئ، دوی ته داسې کتابونه ډالۍ کړئ، دوی ته داسې څه رامخې ته کوئ چې هغوی وهڅېږي، هغوی د خلکو انسپایر شي، هغوی د خلکو څخه متاثره شي، زده کړې لاسته راوړي او بالاخره په ژوند کې په یو نه ماتېدونکي انسان باندې تکمیل شي. شاید تاسې خپله هم اوس مثلا یوټیوب ته ځئ موټیویشن ویډیوګانې ګورئ، مثلا ټیک ټاک کې موټیویشن ویډیوګانې ګورئ، یا مثلا ورونه او خلک ګوري. که تاسو اوس ترسره کوئ څومره تاثیر لري، ولې که تاسې خپلو بچیانو سره دا تمرین کوئ، خپلو اولادونو ته دا تمرین کوئ تر څو هغوی په دغه برخه کې کار وکړي، هغوی دغه برخې ته اشتیاق پیدا کړي، شوق پیدا کړي، نو تاسو څه فکر کوئ دوی به راتلونکي څو کاله وروسته څنګه مایندسیټ یا ذهنیت ولري؟ ګورئ، پیسه داره کېدل، غوره ژوند درلودل، ښه کور درلودل، ښه موټر درلودل، دا پیسو باندې نه ترلاسه کېږي، دا په غوره ذهنیت ترلاسه کېږي او غوره ذهنیت تاسو ته پیسې راوړي. نو همدا اوس که تاسې ماشومان رالویوئ، بالخصوص هغه خلک، هغه بچیان مو، هغه زامن مو، اولادونه مو چې د 12 پورته دي، هغوی سره د شخصي پرمختګ په اړه کار وکړئ، تمرین ورسره وکړئ. هم خپله تمرین کوئ، هم په هغوی تمرین کوئ. دې په ځای چې مثلا هغوی پبجي گیم وکړي، هغوی مثلا ټیک ټاک بې ځایه وکاروي، هغوی د مثلا یوټیوب چینل کې سندرې میوزیکس واوري، ډرامې دې وګوري، هغوی سره دا تمرین کوي چې څنګه وشي کولی په ژوند کې پرمختګ وکړي. هغوی سره دا تمرین کوي تر څو څنګه وشي کولی په ژوند کې مبارزه وکړي. هغوی ته دا تمرین کوي چې څنګه وشي کولی په منفي حالاتو کې مثبت پاتې شي. هغوی سره دا تمرین کوي تر څو وشي کولی په راتلونکي کلونو کې د خپلې کورنۍ او خپل ژوند ترمنځ بیلانس وساتي، د خلکو ترمنځ ښه کمیونیکیشن وساتي، د خلکو انسپایر شي تر څو په ژوند کې پرمختګ وکړي. که تاسې دا چاره نه ترسره کوئ او هر څه بې ځایه، هر څه باعثه ګڼئ، نو تاسې ظلم کوئ، او هغه ظلم چې تاسو ډېرو خلکو سره د هغوی والدین ترسره کړی وي، ولې موږ او تاسو شاید د ظلم په نوم باندې ونه نوموو. نو دغه ظلم ځانونو څخه لرې کړئ، خپلو کشرانو سره، خپلو بچیانو سره مو همدا نن تمرین کول پیل کړئ. څو کاله وروسته بیا نتیجه ګورئ.